السلام علیکم. امید دی چې ښه به یاستئ. لیدونکو نن ورځې زه تاسو ته ښایم دا چې افغانستان کې چیټ جی پی ټي کار نه کوي، نو یو بل ټول بینګ چې د مایکروسافټ پراډکټ دی، دا هم په ای آی بیس یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا هم مصنوعي ذکاوت باندې کار کوي، لکه څنګه چې چیټ جی پی ټي هوبهو. نو هغه چې بین دی یا کار نه کوي افغانستان کې، نو تاسو کولی شئ چې دا تاسو استفاده کوئ. زه دواړه استفاده کوم، باور وکړئ هیڅ توپیر پکې ماته نه ښکاري. البته ځینې مواردو کې پینګ ښه هم دی، نو تاسو کولی شئ دې نه تاسو استفاده وکړئ. دا چې څنګه کېږي، اول به راشئ تاسو ګوګل ته راشئ، که مایکروسافټ ایج به تاسو انسټالوئ ځکه دا د مایکروسافټ پراډکټ دی، خو راشئ سرچ وکئ، هغه به تاسو خپله اټومیټیکلی بوځي هغه ویب سایټ ته چې دا مایکروسافټ ایج چې کوم دی دا استفاده کوي. انسټال کوئ او بینګ بیا استفاده کوئ. ولیکئ بینګ، دې کې ما اکاونټ جوړ کړی دی. دا بالکل داسې دی لکه موږ چې ایمیل جوړو. تاسو ایمیل چې څنګه جوړوئ، ساین اپ یا رجسټر کوئ، هغه کې یو نوم ورکوئ، صحیح ده، هغه په نمبر باندې جوړوئ، بیا ستاسو نمبر ته یو میسج راځي، هغه تاسو ویریفای کوئ او بیا تاسو هغه استفاده کوئ. ګوره دا زما مایکروسافټ یو اکاونټ دا دی جوړ دی. ګورئ دا به زه که ساین اوټ هم شم، زه به ساین ان باندې کلیک کوم، زه به ساین کېږم، صحیح ده، اټومیټیک. دې کوم راکټ ساینس نشته دی. که تاسو بیا هم نه پوهېږئ چې څنګه ایمیل جوړېږي، ما هغه باندې مې یو ویډیو جوړه کړې ده، دلته زما چینل کې شته، تاسو هغه وګورئ. تاسو کولی شئ هغې نه کومک واخلئ. ګوره دلته چې راشم دې چیټ باندې چې زه کلیک وکړم، نو دې سره زه بیا چیټ کولی شم. ګوره اوپن ان مایکروسافټ ایج، تاسو مخکې ویلي دا بینګ چې دی دا د مایکروسافټ پراډکټ دی، او ګوګل چې دی دا سرچ انجن دی، خو دا خو د مایکروسافټ پراډکټ نه دی که نه، هغې خپل سرچ انجن لري مایکروسافټ ایج. نو تا کوشش کوي چې دې ځای نه دې سویچ کړي، سویچ دې کړي مایکروسافټ ایج ته. ګوره دا مایکروسافټ ایج هم ما سره دی، نو دې ځای نه زه هغه کېږم. ګوره اوپن ان مایکروسافټ ایج. نو بینګ چې د مایکروسافټ پراډکټ دی او کوشش کوي، دې باندې کوشش روان کړی دی چې سرچ انجن هم زمونږ یوزر چې کوم دی دا استفاده کړي، صحیح ده. نو دا ګوره دا څنګه چې د چیټ جی پی ټي انټرفیس داسې دی، دلته موږ سرچ کوو، صحیح ده. نو ګوره دې کې پایتان مادې نه هیل پاسو همداسې د مایکروسافټ ایج هم دا د ساري د بینګ انټرفیس داسې. دې کې تاسو هر قسم پوښتنې کولی شئ. خپل انګلیش که تاسو غواړئ امپروف کړئ، دې سره کولی شئ. دې ته زه وایم چې could you give me 3 sentences using the word، چې هر یو لفظي مثلا زه به دې کې استعمال کړمه پریټي، ساري سپیل، نو دا غلط به سپیل ورکړو، هغه به ماته ووایي چې تاسو کېدای شي پریټي ستاسو مطلبي. ګوره هغه ماته اټومیټیکلی خپله صحیح کړو چې دا ډبل ای نه دی، دا ډبل ټي دی. شي لک پریټي ان هر نیو ډریس، د فلاورز ان د، دا تاسو به خپل استعمال او خپل دې هر شی پې کولی شئ. تاسو لیټر ډرافټ کولی شئ، انګلیش امپروف کولی شئ، پروګرامینګ زده کولی شئ، خپل ګرامټیکل یا پنکچویشن غلطۍ اصلاح کولی شئ، چې څه دا تاسو پورې اړه لري چې څنګه تاسو استفاده کولی شئ. ګوره دا ځینې سجیشن هم ورکوي چې دا چیټ جی پی ټي کې نشته دی. ګوره که تاسو غواړئ چې تعریف، ډیفینیشن، نور وایې که نه مثالونه، دا ځینې سجیشن هم ورکوي دا ځینې ویب سایټونو. نو دا تاسو یو اکاونټ ځانله جوړ کړئ، ویریفای کړئ او بینګ استعمالوئ، نو بالکل د هغې په شان دی هوبهو، صحیح ده. تر بیا د الله په امان. السلام علیکم.